مونږ سرونه ورکوو، مونږ په میدان ولاړ یو. اوس خبره تا ده، زه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته وایم، زه د ټولو پیشو، د ټولو پروفیشن، د ټولو یونین تر ځوانانو پورې او د هرې سیمې مشرانو ته وایم، خبره ستا ده. که ته راځې، ظاهره خبره ده، لارې بندې دي، لږ تکلیف به وي، کیدای شي په پیدل مزل ته سیخ شه، کیدای شي لاره بدلولو ته سیخ شه، خو لاره بیا هم پیدا کېږي. لږ تکلیف ته ځان سیخ دی که تکلیف دې وکړه، د عمر دپاره به د امن او د عزت ژوند مونده کړې. خو که نن دې تکلیف نه وکړه، ټول عمر به تکلیفونه هم وړې او ذلیل به هم وې او ټیټې سترګې به هم وې. یوازې د دې دور نه د راتلونکي نسل هم د برباد ژوند ذمهوار به ته وې. ولې چې تا ته موقع میلاو شوله، تا دومره نشول کولی چې په دې وخت کې د لږ څه په ځان باندې تکلیف و سختي تېر کړی وای، او په داسې حالاتو کې چې ماشومانو ځوانونه سرونه په تلي کېږي وو. په هغو وختونو کې راتګ لازم دی. دا د خیبر جرګه، دا د تحریک نه، دا د ټول پښتون وطن د عزت سوال دی. ستا هغه تاریخي روایات، ستا هغه مقدس روایات جرګه چې د پلار نیکه غود نیکه او نسل در نسل دی د خپل وطن یو لوی یو مقدس روایات پاتې شوي دي، نن هغه د بوټ لاندې، نن هغه د پردیو د خپو لاندې کېږي. ته نن که په هیڅ نه وي، په هغه خو زړه وخوږېږه. زه منمه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولی بل یو چانس نشته دی. خامخا جرګه مونږ کوو د دغې وطن په خاطر باندې. مونږ د دغې وطن دغه مضبوط روایات، دا مقدس روایت نه مړولو ته ورکوو، نه د دغې وطن په وینو اوښکو باندې، نه د دغې وطن په وسایلو باندې پردي و کاروبار ته پرېږدو.